خلک وي واړه سي پښتو پرېږدي چې په لیک چې په نس لیک څه ماړه سي پښتو پرېږدي ځینې چې ځوانان یې پښتو پالي چې لیک غوندې زاړه سي پښتو پرېږدي. له اسیف حنیفي څخه یوه دنیا مننه چې واقعیت د پښتو ژبې د ارزښت په هکله باندې کافي او بشپړ معلومات وړاندې کړ. دا چې پښتو ژبې څه ارزښت موږ تاسې وپالو او موږ تاسې د هغې لپاره کار وکړو. دا د هر چا واقعیت وظیفه یې جوړېږي، دا وظیفه جوړېږي چې هغه که محصل وي، که هغه هټیوال وي، که هغه دکاندار وي، که هغه دهقان وي، ځکه موږ تاسې ټولو د فهم تفهیم وسیله ده. دا صرف په لوستو باندې یا د دې حق موږ تاسې ادبیاتو ته ورنه کړو. ادیبان صرف ادیبان دي، شاعران دي، نثر لیکونکي دي، نظم لیکونکي دي، ته کار وکړي. دا د هر چا وظیفه جوړېږي چې د ژبې لپاره د پرورښت لپاره د کار وکړي او هلې ځلې ورته وکړي. د غونډې په دې همدې شیبه کې له ډاکټر صاحب محمد الله ولید څخه هیله کوو چې د پښتو ژبې د پاللو په هکله باندې موږ ته خپل ترتیب کړی هغه معلوماتي لیکچر وړاندې کړي. ډاکټر صاحب محمد الله ولید راځي سټیج ته او د پښتو ژبې داسې څنګه یې وپالو، څنګه یې وروزو، په دې هکله به تاسې موږ ته معلوماتي لیکچر وړاندې کوي. نو دریځ ته راځي ډاکټر صاحب محمد الله. کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست. مننه له حنیفي صاحب، بیدار صاحب او ټولو ملګرو. د ژبې اهمیت او څنګه مخته ولاړه شي او څنګه یې وکاروو او له کومه ځایه راپیل سوې ده او تر کومه ځایه رسېدلې ده، په ټولو اړخونو یې رڼا واچوله. چون د وخت د غونډې له موږ سره محدود وي، یوازې یو څو ټکو باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شو موږ خپله ژبه وپالو او څنګه یې ژوندۍ وساتو. دلته یو څو یاداوري کوم چې ما یو څو یاداشت ځان سره اخیستی ده. که څه هم ژبه ډېرې برخې لري چې څنګه یې وپالو، خو مهم توکي دا دی. لومړی ژبه ژوندۍ ساتلو لپاره اول خو د حنیفي صاحب په خبرو په تایید سره ژبه یو ملت هغه وخت ژوندۍ ساتل کېږي چې کله د هغوی ژبه ژوندۍ وساتل شي. مثلا ښه مثال یې دا ده که مثلا په افغانستان کې یا په بره پښتونخوا کې ځینې داسې ژبې شته لکه پشایي، نورستاني او نورې داسې ژبې چې په افغانستان کې که څه هم رسمیت لري خو رسمي نصاب نه لري، رسمي د زده کړو حق نه لري، یا مثلا رسمي زده کړې دوی نشي کولی. نو که چېرته پشایي وروڼه یا نورستاني وروڼه یا هغه وروڼه یا بلوچ وروڼه چې په افغانستان کې دي، که چېرته موږ د هغوی مطالعه کوو او له نږدې یې ووینو، نو د هغوی ژبې چې دي یعنې تر خپله ژبه دوی اوس په پښتو باندې ډېرې خبرې کولی شي، تر خپله ژبه دوی په دري باندې ډېرې خبرې کولی شي. اهمیت او دلیل یې دا ده چې دوی په خپله ژبه باندې نصاب نه لري، دوی په خپله ژبه باندې نوشته نشي کولی، دوی خپله ژبه ویلی نشي. نو هره ژبې چې ژوندۍ ساتله کېږي د هغې ژبې لپاره ځینې توکي مهم دي. مثلا هغه ژبه چې موږ غواړو چې ژوندۍ وساتو باید په هغې ژبه باندې خبرې وکړو. یو مثال یې موږ په دې سیمه کې دا ورکولی شو، مثلا که چېرته موږ تاسې پښتانه یوې پارسیبانې یا مثلا یوې داسې سیمې ته ولاړ شي په هغې ساحه کې دري ژبه ویل کېږي، که چېرته پښتون وویني دستې پارسي شروع کوي. دلیل یې څه ده؟ دلیل یې دا ده چې په هغې دا موږ تاسې پښتنو باندې د موږ تاسې پښتو ژبه باندې د محیط اهمیت، د محیط تاثیر چې هغه د پارسي تاثیر ده هغه راباندې زیات ده. نو ځکه موږ خپله ژبه پرېږدو د هغوی ژبه شروع کوو. حال دا چې اکثریت به هم دا وي، زیاته ساحه به هم د موږ تاسې وي، خو موږ تاسې خپله ژبه پرېږدو د هغوی په ژبه باندې خبرې شروع کوو. علت یې دا ده چې هغوی خپله ژبه نه پرېږدي. نو دلته د ژبې د نه پرېښودلو علت دا ده چې دلیل یې دا ده او اهمیت یې دا ده چې خپله ژبه باید پرې نه ښودل شي او په ویلو باندې مخته یوسو. یو ښه مثال یې دا ده که چېرته یو چا ته 12 کاله تعلیم ورکړې په یوه ژبه کې، مثلا یو انګلیسي څوک چې انګلیسي باندې خبرې کوي، که هغه راولي په افغانستان کې 12 کاله هم دی په پښتو باندې تعلیم وکړي، خو که چېرته دی ونه غواړي چې پښتو باندې خبرې وکړي نو هغه ژبه یې د نه زده کېږي. که چېرته موږ تاسې خپله په ځان ازمویلې وي کومه ژبه چې تاسې ښه زده وي، مثلا انګلیسي، مثلا فارسي، مثلا اردو، د موږ تاسې ډېری د ټولنې خلک کولی شي دا ژبې ووایي، زده یې وي، خبرې کولی شي، پوهېږي، لغاتونه یې ورته معلوم وي، ګرامر یې ورته معلوم وي، ښه ورباندې تسلط لري. مګر که چېرته دوی په یوه نه غږېږي نو دوی هېڅ امکان نه لري چې دا ژبه دې زده کړي.
یا هیڅ امکان نه لري دوی د خپل دغه کوم هنر چې د ژبې د زده کړې ده دا له ځان سره ژوندی وساتي. نو دغلته ده چې ژبه په ویلو باندې ژوندی ساتله کېږي. هر څوک که هر ملت خپله غواړي چې خپله ژبه ژوندی وساتي، خپل ملت ژوندی وساتي، ځکه چې ژبې ژوندي ساتلو سره ملت ژوندی ساتل کېږي. نو خپله ژبه باید ووایي او بل څوک یو دې ته مجبور کړي چې هغلته سره خپله ژبه ووایي. یعنې که موږ تاسې یوې ټولنې ته ځو خپله ژبه هغلته وایو، مجبور نه یو چې موږ تاسې د بل چا ژبه ووایو. مثلا تېره رئیس جمهورانو کې مثلا نور محمد ترکی و چې په نړیوال سټیج باندې اولنۍ ژبه ده وویله، پښتو یې وویله. که څه هم نور محمد ترکی له پښتو سره موږ تاسې که دی مطالعه کړو، د ده اړخ مطالعه کړو، د سیاست مطالعه کړو، که څه هم دی له پښتو سره علاقه نه درلوده، د پښتو نه خوښوله، خو علت یې چې شی و چې دلته په نړیوال سټیج باندې پښتو وویله، علت یې دا و چې د نورې ژبې نه وې زده. نو که چېرته د یو چا نورې ژبې هم زده وي، د نړیوالې ژبې تر څنګ باید په نړیوال سټیج باندې د نړیوالو تر مخ د نورو خلکو د نورو کلتورونو تر مخ دی باید خپله ژبه ووایي، ځکه عامه کې ژبې عامېدل یوازینی په ویلو سره ده. نو یوازینی اصل د ژبې د عامولو، ساتلو او ژوندي پاتې کېدو لپاره د ژبې ویل دي. او بل د ژبې د ژوندي ساتلو، عامولو او ساتلو لپاره په ژبه باندې تاسو کوم اعلانات ورکوئ، کوم مثلا لیکچر ورکوئ، دا باید چې ټول په خپله ژبه باندې وي، په خپله مورنۍ ژبه باندې وي، او په که ووایو په داسې یوه اصطلاح سره وي چې په هغه عامفهمه اصطلاح وي، عامه اصطلاح وي او معیاري ژبه، معیاري اصطلاح وي، معیاري لهجه وي. البته ژبه ټوله یوه ژبه ده، خو بیا لهجې پکې مختلفې دي. لهجې باید معیاري وي. هغه ژبه چې ژوندی ساتله کېږي هغه په چیش سره د اثارو په چاپ سره ژوندی ساتله کېږي. مثلا یوه ژبه ده ډېر وګړي وایي، لنډ مثال مثلا پشهیي ده، یا لنډ مثال مثلا په افغانستان کې بلوچي ژبه ده، یا لنډ مثال پامیري ژبه ده چې په د افغانستان په شمال کې ویل کېږي. ډېر زیات وګړي لري، حتی د یوه ولایت د دوه ولایتو په سطحه باندې 4-5 ولسوالیو په سطحه باندې وګړي لري، ښه عام فهمه ژبه لري، مثلا ګرامر لري، دغسې ژبې موجودې دي، خو څون دی کتابونه نه دي لیکلي، اثار یې نه دي لیکلي. هغې ژبه کې دوی مثلا شاعري کړې ده، د هغې ژبې شاعران دي په پښتو کې شاعري کړې ده، یا د هغې ژبې شاعران دي په فارسي کې شاعري کړې ده، نو دوی خپل ملت له منځه وړی ده. مثلا پامیري ژبه ده، عامه ژبه ده، ډېر خلک لري، ډېر وګړي لري، مګر ګرامر نه لري، اثار نه لري، الفبا مثلا الفبا او نوشتي سیستم نه لري. نو یو اهم توکی د ژبې د ساتلو لپاره، د هغې ژبې لپاره ګرامر، د هغې ژبې لپاره اثار، د هغې ژبې لپاره نوشته، د هغې ژبې لپاره شاعري، د هغې ژبې لپاره هنري اثار، د هغې ژبې لپاره نثري اثار، دا چی دي؟ دا ډېر اهمیت لري. او دریم اصل د ژبې د ژوندي ساتلو لپاره په یوه ژبه کې سوچه لغات کارول دي. ژبه هغه وخت له منځه ځي که چېرته هغې ژبې ته بل څوک داخل سي. بل څوک څه معنا؟ یو څوک نه غواړي، د ایران سړی نه غواړي ځان چې پښتون جوړ کړي، اما غواړي چې له پښتو ژبې چې مثلا دا له منځه یوسي او یوه بله ژبه یې په ځای باندې یوسي. موږ تاسې که چېرته د ژبو تاریخچه وګورو، په ژبو په تاریخچو کې په نړۍ کې وایي په زرهاوو میلیوناو ژبې چې له منځه تللي دي او زرهاوو میلیوناو ژبې بېرته نوې را پیدا سوي دي. علت یې دا شی ده که چېرته په یوه ژبه کې د نورو ژبو لغاتونه د ننیسي، هغه سوکه هغې ژبې ته وراوړي، میلان ورته پیدا کوي. مثلا موږ تاسې د پښتو ژبې که چېرته مثلا موږ په هغو کې فارسي لغاتونه وردننې کړو یا عربي، چې زیات تاثیر په موږ باندې د فارسي او عربي ده. که چېرته موږ عربي لغاتونه فارسي ته پښتو ته وردننې کړو، یا مثلا فارسي لغاتونه پښتو ته وردننې کړو، یا مثلا نورستاني لغاتونه پښتو ته وردننې کړو، یا نور ولسي داسې لغاتونه چې هغه د نورو ژبو مثلا انګلیسي لغاتونه چې په اوس وخت کې ډېر تاثیر پرې کړی ده، دا وردننې کړو، نو زموږ کلتور ته هغه ژبه رادننه کېږي، زموږ فرهنګ ته هغه رادننه کېږي، زموږ ټولنې ته هغه ننوځي. زموږ اصلي او سوچه لغاتونه چې دا خپل ځای پرېږدي، کومو لغاتو ته؟ انګلیسي لغاتو ته، یا مثلا عربي لغاتو ته، یا مثلا فارسي لغاتو ته، نو سوکه دا ژبه له منځه ځي. او یوه بله پوښتنه یا یو بله نقطه
چې ولې کومې ژبې زر عامې کېږي او ولې کومې ژبې زر له منځه ځي او ولې کومې ژبې بیرته زر پرمختګ کوي. یو مثال مثلا که چېرته موږ تاسې د پښتنو سیمو او د پښتو ویونکو ملایانو در واخلو. هغوی چې کله دیني تعلیم کوي د هغوی لپاره په پښتو کې یا دوی خپله ځان ته کار نه ده کړی یا موږ نه ده ورته کړی یا مثلا د افغانستان د پښتنو خلکو نه ده ورته کړی یا دوی خپله توجه نه ده کړې یا په اهمیت باندې نه دي خبر. یوازینی علت چې دوی د پښتو په اهمیت باندې نه دي خبر. دوی خپلې زده کړې چې کله کوي که بوستان ده که ګلستان ده که صرف ده که نحوه ده که هر علوم ده د عربي یا د دیني علومو دوی څه کوي هغه ټول په فارسي باندې کوي. د دې په ځای باندې چې هغه عربي علوم دي که چېرته دوی د فارسي په ځای په عربي وکړي دوی ته به ښه زده کړه هم ترلاسه شي او دومره بیتاوان هم نه وي. او که بیا اصلا وي او د ګټې خبره وي نو بیا باید دوی دا ټول علوم په پښتو باندې وکړي. صرف هم په پښتو ووایي، نحو هم په پښتو ووایي، شاعري هم په پښتو ووایي، ګرامر هم په پښتو ووایي او دا ټوله برخې په پښتو باندې تعقیب کړي. نو یو مثال یې د موږ تاسې عربي ملایا دغه د موږ تاسې پښتانه ملایان دي که چېرته ورته وایي چې په پښتو باندې ته یوه رقه ولیکه دا یې نشي لیکلی. علت یې څه شی ده؟ ځکه د فارسي باندې زده کړې کړي دي، ځکه د کتاب په فارسي موجود نه په پښتو موجود نه ده. د خپل ځان ته په پښتو کتاب نه ده لیکلی یا مثلا مخکنیو لیکوالانو پښتو باندې ده ته کتاب نه ده لیکلی. ده ته دا پوهه نه ده ورکړل سوې چې پښتو اهمیت او د خپلې ژبې اهمیت څه شي کې ده. تا ژبه څه وخت کې له منځه ځي، تا ملت څه وخت له منځه ځي. کله چې د ژبه له منځه کله چې د ژبې ته نور لغاتونه داخل سو نور خلک داخل سو ژبه دې له منځه ځي. کله چې د ژبه له منځه ولاړه ملت دې له منځه ځي یعنې پښتو دې له منځه ځي، پښتونوالی دې له منځه ځي. او بل د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره یو اهم توکی د نوې لغاتونو ایجادول دي. ډېر تاثیر لري او ډېر اهم دي او ډېر ضروري دي. یو مثال یې زه ورکوم په ځینو تخنیک برخه کې یا مثلا په ټکنالوژي برخه کې چې اوسني افغانستان ته مثلا ټکنالوژي برخه داخلیږي، مثلا ټلیفون، مثلا کیمره، مثلا وسایل لکه موټرسایکل، موټر، دا هېڅ پښتو لغات نه لري. د دې لپاره که چېرته پښتو لغاتونه باندې کار وشي، که چېرته پښتو لغاتونه ورته ایجاد شي نو پردۍ ژبه به موږ ژبې ته نه داخلېږي، پردي لغات به موږ ژبې ته نه داخلېږي. موږ به خپله ژبه سوچه وساتو. کله چې مثلا کمپیوټر ده یا تکنالوژي ده یا مثلا انټرنیټ ده، انټرنیټ ته اوس موږ پښتو هم نه لرو یا که لرو عام کړی هم نه ده، لرو یې عام کړی هم نه ده. مثلا کامرې ته ټلیفون ته غوږۍ وایي موږ عام کړی نه ده. یا مثلا تکنالوژي او تخنیک برخه کې چې ډېر لغاتونه مثلا راځي هغه موږ پښتو ته نه دي عام کړي. نوي لغات ایجادول د دغو نوي وسایلو لپاره ضرور دي، ځکه نوی ټلیفون راووت، نوی کامره راووته، نوی تکنالوژي راووت، نوی موټر راووت، نوی وسایل راووت. دې لپاره موږ باید نوی لغات ورسره ایجاد کړو او هغه نوی لغات باید د رسنیو لخوا عام شي. هغه لغات څه عامېږي چې کله یې ویونکی ووایي او کله یې رسنۍ ووایي چې ټولنه کې څه شي عام شي. نو هیله ده وخت کم ده، هیله ده یو څه اخذ کړی وي او یو څه به ورته د عمل جامه ور واغوندو.